د افغانستان اسلامي امارت د افغان ولس په استازیتوب د پاکستان له خلکو او دولت څخه د زړه له تله مننه کوي چې د څه باندې څلورو لسیزو راهیسې د افغان مهاجرونو د میلیونونو افغان مهاجرونو کوربهتوب کړی، هغوی ته یې د تعلیم، کار او روغتیایي اسانتیاوو موقع برابر کړي. همدارنګه د دې فرصت نه په استفادې زه د پاکستان له حکومت څخه مننه کوم چې په تېره یوه لسیزه کې افغان محصلینو ته د لیسانس، ماسټرۍ او دکترا په کچه 6,000 سکالرشیپونه ورکړي او په راتلونکو 3 کلونو کې د 4,500 نورو سکالرشیپونو د ورکولو ژمنه کړې. ډېره مننه. د یادونې وړ ده چې عامه پوهنتونونه د څه مودې لپاره د تګلارې له امله نه، د پالیسۍ له امله نه، بلکې د مالي او تخنیکي ستونزو او په یو وروستیو کې د تحولاتو له امله د څه وخت لپاره تړل شوي دي. اوس مهال افغان مېرمنې د زده کړو تر څنګ په مرکز او ولایاتو کې په دولتي ادارو کې په فعاله توګه کار کوي. په دې وروستیو کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه لسګونه ښځینه پولیسې پاللې شوې او په ډېر ویاړ سره په خپل هېواد کې د خپلو خلکو د خپل هېواد خدمت جوړه شوي دي. خلکو یوه تاریخي یو اوږده موضوع ده. اوسنی حکومت اوسنی په داسې حالاتو کې ده چې خپل ډېر مسایل مخته راتللي د افغانستان استحکام او نوی اسلامي حکومت او د اقتصادي او مشکلاتو د حل کولو دا یوه مسله کې او په دې باندې د پاکستان او د افغانستان حکومتونه هم لګیا دي چې دغه مسایل په حل کړي او د دواړو ملتونو ترمنځ د تجارت او د راشه درشه او د دغه مسایل حل کړي. اوس پورې خبره دې ته نه ده رسېدلې چې داسې مسایل راپورته شي او دا کوم کچه باندې حل کړي چې موضوع څنګه ده او څنګه ده. دا د ملتونو مسله ده. تر اوسه پورې په دې باندې که څه خبرې راځي هغه به هم د ټولو ملتونو او د حکومتونو پر ګډه مشترک باندې حل کېږي. او درېیمه خبره چې د پرېکړو رابطه وکړه، دا واقعیت دی چې افغانستان کې دوه بیرغونه، یو د سپین یو بل بیرغ، هغه هم د افغانستان ده او دا هم یو اسلامي بیرغ ده، هغه هم ده. خو چونکې هغه 40 کاله زموږ دښمنانو هغه زموږ د وطن بیرغ، زموږ ملي بیرغ، هغه دوی د افغان ولس په ضد وکارولی. یو پوره نسل چې 20 کاله د هغوی تر هغه بیرغ لاندې انسانان ووژل شول او هغه امریکایانو او بهرانیانو ټول استعمال کوي او ځینې خلک چې څوک ورسره وو هغوی له دې نه غلط استفاده وکړه. چونکې یو نسل د دې لاندې ډېر خلک وژل شوي دي، هغې په رابطه باندې هغوی په زړونو کې داسې فکر کوي چې دا تر دغه بیرغ لاندې له موږ سره دښمني شوې ده. په دې خاطر باندې تر اوسه پورې دا مسله لا ینحله پاتې ده. په هغه شکل باندې حل شوې نه ده چې اوس موږ هغه بیرغ یا رد کړی دی یا یې تقسیم کړی. نو هغه باندې به څوکه څوکه لکه ما ذکر کړل غټ غټ مسایل چې پاتې دي، دا هم حل کېږي. دغه مسله حل کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ اردو بیرغ کم کړي. اما د دغه بیرغ لاندې، سپین بیرغ لاندې افغان ولس ډېرو قربانیو کړي دي، ډېر شهیدان یې کړي دي او وطن یې تر دغه بیرغ لاندې ازاد کړی دی او هغه کوم چې موږ ته دا فرصت اماده کړ تر څو په داسې اکاډمیک بنسټ کې او په داسې اکاډمیک مجلس کې له تاسو سره په دې غونډه کې ګډون ولرو. زه هیله لرم چې له افغان محصلینو څخه د پوهنتون هر اړخیز ملاتړ لا زیات او دوامداره واوسي. پاتې دوستانه اړیکو او بریا په هیله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.